سلامونه وخت په خیر او ستړي مشئ د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل یم او تاسې د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېر درس کې موږ تاسې د انټروډکشن ټو سویچینګ په موضوعاتو باندې خبرې کړې وې، خو نن موږ تاسې د دې سویچینګ په بیک بونز باندې خبرې کوو چې هغې ته څه وایي VLANs. VLANs د سویچینګ ډېره مهمه موضوع ده او ډېره مهمه برخه ده. هغه ملګري چې په VLANs کې لږ ذره مشکل هم واوسي را سره پاتې شئ. په دغې موضوع په دغې لیکچر کې مې تاسو ته ډېر ښه تشریح کړی په ډېر ښه ډیاګرامز او همدارس اړوند انیمیشن او اړوند مثالونو باندې مې په دغه لیکچر کې تاسو ته دغه VLANs اړوند کنسپټ ټول کلیر کړی دی. را سره پاتې شئ چې څه لولو. هغه موضوع چې موږ به په دغه لیکچر کې ولولو هغه وات از LAN. LAN څه شی دی؟ براډکاسټ ډومین پاک لغږیږي او همدارس وات از VLAN. VLAN څه شی دی او همدارس د VLANs هدف څه شی دی او په پای کې به ولولو how to configure VLAN and Cisco switches. څنګه کولی شو چې VLAN کنفیګر کړو په Cisco switches باندې او بل به ولولو کویزز به ولولو چې 15 پوښتنې وي او هره پوښتنه به یو ځواب لري. ویډیو به ودروئ او سم ځواب په نښه کوئ. what is LAN؟ LAN څه شی دی؟ اوس په دې باندې غږیږو چې LAN څه شی دی. LAN چې دی دا موږ سره ګروپ اف ډیوایسز دي لکه کمپیوټر یې شوې، سرور یې شوې، راوټر یې شوې، سویچز شوې یا سویچونه صحیح ده. دا د ګروپ اف د دغه ډیوایسز دي. دا چې دی لکه په یو سنګل لوکیشن کې موجود اوسي او یو له بل سره اړیکه ولري د کیبل له لارې یو مزلي لارې صحیح ده چې دوی په یو سنګل لوکیشن کې موجود اوسي لکه هوم افیس، سکول، یونیورسټۍ کې موجود اوسي دغه ډیوایسز او د یو لین لارې یو له بل سره کنیکټ اوسي نو دې ته موږ چې یو څه وایو LAN وایو. تر ټولو معلوم تعریف دی د دې دا دی چې دا موږ سره یو واحد براډکاسټ ډومین دی. نو اوس ولولو چې براډکاسټ ډومین څه شی دی. صحیح ده. براډکاسټ ډومین دا موږ سره ګروپ اف ډیوایسز دي کوم چې which will receive a broadcast frame. دا موږ سره یو داسې ډیوایس دي براډکاسټ ډومینز چې دې په دې کې موږ سره چې شي دغه براډکاسټ فریم څنګه کېږي ریسیو کېږي. صحیح ده چې دغه فریم براډکاسټ فریم به د یو یوزر یا د یو کمپیوټر په واسطه د دغه ګروپ اف ډیوایسز کې څنګه کې سینډ کېږي. نو راځو براډکاسټ ډومین په اړه نور معلومات در کوم. LAN and broadcast domain. دلته اوس لولو براډکاسټ ډومین مې اکله مې مخکې درته یادوري وکړه چې براډکاسټ ډومین یو ګروپ اف ډیوایس دي کوم چې په هغې کې براډکاسټ فریم څنګه کېږي ریسیو کېږي. براډکاسټ فریم په اکله مې درته مخکې یادوري کړې ده چې دا په LAN کې موږ سره سینډ کېږي صحیح ده یا ریسیو کېږي د دې لپاره چې د مقابل طرف څه شی وکړي میک ادرس ډسکور کړي. ښه PC1 غواړي یو میسج ولیږي یو براډکاسټ یو فریم ولیږي صحیح ده سویچ 2 ته. خو دغه سویچ 2 دغه فریم څنګه کې براډکاسټ کوي دغه فریم دغه میسج یا دغه پیکټ براډکاسټ کوي چې دا موږ سره براډکاسټ فریم دی. صحیح ده. براډکاسټ فریم هغه فریم ته چې په هغې کې د ډیسټینیشن میک ادرس ff.ff.ff وي. صحیح ده. نو دې ته موږ اوس یو سنګل براډکاسټ ډومین وایي. یو براډکاسټ ډومین دی ځکه ولې یو براډکاسټ ډومین دی ځکه چې په دې کې د PC1 نه براډکاسټ فریم ولېږدول شو د PC2 او R1 په واسطه څنګه شو ریسیو شو دغه براډکاسټ فریم. صحیح ده. لاندې وګورئ PC3 یو پیکټ سینډ کوي سویچ ته او سویچ دغه براډکاسټ فریم څنګه کوي دغه فریم څنګه براډکاسټ کوي. صحیح ده. راوټر ته او PC5 ته او PC4 ته څنګه چې دغلته دغه فریم ریسیو شو براډکاسټ فریم ریسیو شو نو دا موږ سره یو براډکاسټ ډومین د تعریف په اساس باندې. صحیح ده. او همداراز په دې ډیاګرام کې PC6 سویچ ته یو پیکټ لګي او دغه پیکټ فرم براډکاسټ کوي چې موږ براډکاسټ فریم وایو. صحیح ده. R2 ته PC6 ته PC7 ته او PC8 ته. صحیح ده. د سویچ په واسطه څنګه چې د PC7 PC8 او R2 دغه پیکټ ریسیو کو نو دې ته موږ اوس څه وایو یو سنګل براډکاسټ ډومین وایو. او همداراز R1 R2 ته هم پیکټ لګي چې دا هم موږ سره یو سنګل براډکاسټ ډومین دی یا د دې وی چې د راوټر هر یو انټرفیس یو سیپریټډ براډکاسټ ډومین دی. نو دلته موږ سره څو براډکاسټ ډومین دي دلته موږ سره یو دوه درې څلور براډکاسټ ډومین دي. صحیح ده چې یو د سویچ 1 مربوط بل د سویچ 2 مربوط بل د سویچ 3 مربوط او بل د R1 او R2 مربوط. صحیح ده. ښه
broadcast domain is the group of devices which will receive a broadcast frame. تاسو په خپل ولیدل چې دلته group of devices په مطلب په یو لین کې څنګه تاسو وینئ په switch 2 کې PC3 میسج ولېږل د PC5 او PC4 او R1 په واسطه ریسیو شو نو دلته group of devices کنه مطلب PC4 او د PC5 او PC3 د دوی په واسطه دغه broadcast frame څنګه شو ریسیو شو نو دې ته موږ براډکاسټ ډومین وایو صحیح ده براډکاسټ فریم هغه فریم ته چې ډیسټینیشن میک ادرس پکې FFF.FFF وي چې دا عموما په دغه ګروپ اف ډیوایسز کې د یو ډیوایس په واسطه څنګه کیږي لیږدول کیږي لکه څنګه چې دا د PC3 په واسطه څنګه شو ولېږدول شو نو د براډکاسټ فریم مین هدف هم دا دی چې د مقابل طرف یا ډیسټینیشن کمپیوټر میک ادرس څنګه کړي ډسکور کړي ښه مخکې ځو what is VLAN اوس په دغه ډیاګرام کې تاسو په VLAN باندې عموما فوی کوم صحیح ده لږ را سره تل اوسئ یو څو موضوعات درته لولم له هغې نه وروسته په VLAN باندې خبرې کوو ښه دا موږ سره فرض کړئ یو کمپنی ده او په دغه کمپنۍ کې موږ سره یو انجینیرینګ ډپارټمنټ دی او سیلز ډپارټمنټ دی او HR ډپارټمنټ دی صحیح ده دغه هلته موږ سره په دې کمپنۍ کې درې لوی ډپارټمنټونه یا بخشونه دي یو انجینیرینګ دی بل سیلز دی او بل HR دی دغه یو ګټوۍ ته ضرورت لري 192.168.1.0/24 صحیح ده دلته PC1 غواړي پیکټ ولېږي چاته ولېږي سویچ ته ولېږي خو دغه سویچ دلته یو مسله ده دغه سویچ دغه پیکټ ټولو ته فارورډ کړي هم د انجینیرینګ ډپارټمنټ یوزران د دې نه متاثره شو او هم د سیلز او هم د HR ټول له دې نه څنګه شو کنفیوز شو صحیح ده او هم راوټر ته دغه پیکټ څنګه شو براډکاسټ شو اوس غټه ستونزه دا ده چې د ټولو هم سیلز هم انجینیرینګ او هم HR ډپارټمنټونه د دې څخه څنګه شو متضرر شو دغه براډکاسټ ترلاسه کړ خو مونږ وایو چې نه دغه براډکاسټ دی یوازې چې دغلته زه سویچ ته لیږم دا سویچ دی یوازې دغه براډکاسټ میسیج چاته ولېږي د انجینیرینګ ډپارټمنټ اړوند د دوه کمپیوټرو ته ولېږي نو د دې لپاره موږ له VLAN څخه استفاده کوو له VLAN عمومي مین هدف دا دی چې دغه سویچ کې موږ VLAN کنفیګر کوو داسې کنفیګر د دې نه هدف دا دی چې دغه سویچ موږ په لاجیکل یا خیالي برخو باندې ویشو د انجینیرینګ لپاره پکې بیل یو خیالي برخه جوړو د سیلز لپاره بیل او HR لپاره پکې بیل صحیح ده ان مطلب انجینیرینګ ډپارټمنټ لپاره پکې بیل VLAN جوړو سیلز لپاره بیل VLAN او HR لپاره پکې بیل VLAN جوړو ترڅو انجینیرینګ کمپیوټرز په خپل کې کمیونیکیشن وکړي د سیلز سره ونه کړي د سیلز خپل کې کمیونیکیشن وکړي HR سره ونه کړي کله چې موږ دغه VLAN کنفیګر کوو یا همدغسې براډکاسټینګ ترسره شي صحیح ده په یو نیټورک کې صحیح ده نو دلته ستا دغه نیټورک پرفارمنسي کمیږي صحیح ده مطلب کارګردګي کمیږي کله چې پرله پسې زیات unnecessary broadcast traffic په ستا کمپیوټر دغه کې نیټورک کې پرله پسې سند کیږي نو امکان دی ولري چې یو ورځ دغه ستا نیټورک څنګه شي سټاپ شي او خپل ټول فعالیتونه ودرې جام شي نو VLAN د دې لپاره هم موږ استعمالوو چې د نیټورک کې دغه براډکاسټینګ مخه ونیسي او د نیټورک څه شي پرفارمنسي زیاته شي بل د سکیورټۍ لپاره موږ دا کار څنګه سکیورټۍ لپاره اول دا چې د ټریفیک سپیریشن لپاره دا دینه مطلب دا دی چې دغه VLAN چې په دغه انجینیرینګ یو د انجینیرینګ ډپارټمنټ دی بل د سیلز ډپارټمنټ دی او بل د HR ډپارټمنټ دی د دوی د جداوالي په خاطر باندې چې د دوی دغه انجینیرینګ ډپارټمنټ یوزران د سیلز ډپارټمنټ ډیټا ونه ګوري او د سیلز ډپارټمنټ یوزران د انجینیرینګ ډپارټمنټ ډیټا ونه ګوري همداراز HR هم او بل لیمیټډ اکسس د دې نه مطلب دا دی د سکیورټۍ په موضوع کې چې انجینیرینګ کې چې څومره یوزران موجود دي هغوی یوازې همدغه حق لري چې په دغه انجینیرینګ ډپارټمنټ کې څنګه شي کمیونیکیټ وکړي په نورو ډپارټمنټونو کې نشي کولی بل سټاپ براډکاسټینګ اټاکس نو د دې نه هدف دا دی چې براډکاسټ stay inside the VLAN so hacker can't listen to the all traffic دغه براډکاسټ چې دی په مربوطه VLAN کې څنګه کیږي پاتې کیږي نو کله چې په سیلز ډپارټمنټ کې موږ سره یو هیکر موجود دی براډکاسټینګ موږ سره په انجینیرینګ ډپارټمنټ کې ووسی نو دغه سیلز ډپارټمنټ کې د هیکر نشي کولی چې دغه انجینیرینګ ډپارټمنټ دغه پیکټ څنګه کیچ کړي همداراز د وایرس کنټاینمنټ لپاره صحیح ده د وایرس کنټاینمنټ څنګه مطلب د وایرس د مخنیوي په خاطر باندې که چیرته په HR ډپارټمنټ کې وایرس موجود اوسي د نشي کولی کله چې موږ VLAN کنفیګر کړو د انجینیرینګ ډپارټمنټ ته دغه وایرس څنګه شي
سپریډ شي مطلب خپور شي. ښه دا یو څه تیوري وه. اوس راځو نورو ډیاګرامونو باندې خبرې کوو. ښه تاسو اوس دلته وګورئ د انجینرینګ ډپارټمنټ لپاره موږ یو آی ډي لیکو 192.168.0/25 صحیح ده. همداراز د ایچ آر لپاره 192.168.4/25 او همداراز د سیلز لپاره 192.168.1.1/25 صحیح ده. د هر یو ډپارټمنټ لپاره موږ په دغه راوټر باندې چې ګیټ وای ده په دغه باندې هر یو راوټر لپاره موږ R1 د انټرفیس ورکو. صحیح ده. R1 د انټرفیسز د سویچ او د راوټر سره څنګه کنیکټ کوو. PC1 لپاره آی پی ادرس 192.168.1.0/25 د PC2 لپاره 192.168.1.109 دا ده. صحیح ده. اوس د PC1 غواړي یو څه ولیکي یونیکاست فریم ولیکي. صحیح ده. چاته ولیکي PC2 ته څنګه لیږي په دغه فریم کې موږ سره سورس IP 192.168.1.1 ډیسټینیشن IP 192.168.1.109 چې د PC2 غا د سورس میک ادرس د PC1 میک ادرس ته ډیسټینیشن میک ادرس وګورئ دا موږ سره د R1 میک ادرس ته والی ځکه چې دا چې د موږ سره پکټ چې چاته د سویچ لاره لیږي لومړی R1 ته لیږي سویچ PC2 ته نه لیږي. نو دا داسې لیږي چې لومړی PC1 نه ځي PC2 ته بیا له هغې نه وروسته R1 له ځي. صحیح ده. مطلب راوټر له ځي. دلته سورس IP هم هماغه ده ډیسټینیشن IP هم هماغه ده خو د سورس میک ادرس د PC1 میک ادرس دی خو ډیسټینیشن میک ادرس دلته اوس بیا بدلیږي د راوټر کې. صحیح ده. راوټر په میک ټیبل کې چې PC2 میک ادرس پکې ټاکي او دا لیږي ډایرکټ چاته PC2 ته. د دوی ترمنځ یو څه شی تر سره شو. د دوی ترمنځ یو کمیونیکیشن تر سره شو. د یونیکاست فریم د دوی ترمنځ سند شو. صحیح ده. او ریسیو شو. دا د یو بل ترمنځ کمیونیکیشن وشو. صحیح ده. دا عموما د ویلان موضوع نه ده. دا موږ سره انټر ویلان راوټینګ دی SVI دی ته وایي. صحیح ده. دا هغه موضوع ده. په دې اکله مو ورخطا کېږي. په دې اکله زه داسې راتلونکي لیکچر کې پوره خبرې کوم. خو دا خو اوس 1 to 1 سینډ شو. صحیح ده. که چېرته دغلته مونږه د R1 په ترو باندې دغه میسیج ونه لیږو که ډایرکټ دغه PC1 وغواړي PC2 ته میسیج فریم سینډ کړي. صحیح ده. نو څنګه به تر سره کېږي بیا به یو مسله رامنځته کېږي. داسې لکه مخکې تاسو ته موضوعات په دې اکله خبرې وکړې. دلته بیا براډکاسټینګ تر سره کېږي. صحیح ده. که چېرته مونږه د PC1 نه PC2 ته ډایرکټ میسیج ولیږو ډایرکټ فریم ولیږو دلته براډکاسټینګ تر سره کېږي. نو د دغه براډکاسټینګ د مخنیوي لپاره موږ څه شی کوو VLAN کنفیګر کوو. مخکې په VLAN باندې خبرې درته ډېرې وکړې نو په دې خاطر باندې چې د دغه انجینیرینګ ډپارټمنټ براډکاسټینګ د سیلز له لارې نشي او د سیلز ډپارټمنټ براډکاسټینګ دغه میسیج دی چا له لارې نشي HR له. نو د دې لپاره موږ VLAN کنفیګر کوو. صحیح ده. چې د انجینیرینګ ډپارټمنټ لپاره موږ VLAN 10 ID صحیح ده او همداراز د HR لپاره VLAN 20 او دغه لپاره د سیلز لپاره چې شکل لیکو VLAN 30 VLAN ټاکو. کله چې مونږه دغه VLAN کنفیګر کړو نو دی وخت به سویچ will not forward traffic between VLANs. کله چې دغه VLANs مونږه کنفیګر کړو نو سویچ به دغه ټرافیک چې په دې کې مونږ سره براډکاسټ او همداراز unknown unicast ټرافیک موجود دی دا به د دوی VLANs ترمنځ دا سویچ څنګه کیږي نه فارورډ کوي. د مربوطه VLANs ترمنځ به څنګه کیږي د ډیوایسز یا یوزرز ترمنځ به دغه VLAN څنګه کیږي فارورډ کیږي. کله چې موږ دا کنفیګر کړ نو دغه اوس دلته موږ VLAN په دغه نیټورک باندې کنفیګر کړی دی. کله مخکې خو براډکاسټینګ تر سره کېده. صحیح ده. په انجینیرینګ ډپارټمنټ کې ما دا VLAN کنفیګر کړ. صحیح ده. د انجینیرینګ ډپارټمنټ لپاره ما یو VLAN کنفیګر کړ چې هغه VLAN 10 و. مخکې براډکاسټینګ تر سره کېده. اوس چې وګورو چې څه کېږي. PC1 غواړي په دغه خپل ډپارټمنټ کې کمیونیکیشن وکړي. صحیح ده. خو دلته براډکاسټینګ تر سره کېده. ګورو چې اوس څه کېږي. ګورئ اوس چې دی یوازې په R1 د انجینیرینګ ډپارټمنټ کې دغه فریم څنګه کېږي براډکاسټ کېږي. نور نه کنفیوز کوي. مخکې به سیلز لم تله او HR لم ته. ښه PC1 غواړي د PC2 سره کمیونیکیشن وکړي تھرو د راوټر. صحیح ده. دا به لومړی PC2 سویچ ته خپل دغه فریم فارورډ کړي. سویچ به راوټر ته فارورډ کړي. راوټر به بیا دلته د خپل R1 میک ادرس چینج کړي PC2 ته. صحیح ده.
دا بیا سویچ ته بیا ولېږي صحیح ده په اړوند انټرفیس په ترو باندې صحیح ده او همداراز دا بیا چاته ولېږي پی سي 2 ته او د دوی ترمنځ دا د کمیونیکیشن اسټبلیش چې دې ته موږ وایو انټر ویلان راوټینګ. ښه The switch does not perform inter-VLAN routing. دا switch چې د په دې کې inter-VLAN routing کې هیڅ برخه نه لري صحیح ده دا عموما د راوټر په واسطه سره کیږي. It just send traffic through the router. دا یوازې دغه راوټر ته دا ټرافیک لیږي. دا چې inter-VLAN routing څه شی دی په دې اړه درته مخ دې اړه راتلونکي لیکچر کې زه تاسو ته غږیږم یوازې مې په دې خاطر دلته تاسو ته دغه موضوع تشریح کړې ده چې تاسو په VLAN باندې ښه پوه شئ. نو اوس راځو وات از ویلان. ویلان په اړه مخکې درته خبرې ډېرې وکړې په دې له چې ذهن مې پرې خلاص شوی وي په راتلونکي لیکچر کوم ویلان بحث کوو. وات از ویلان. ویلان چې دی آر کنفیګرډ ان پر انټرفیس بیسس. ویلان عموما د انټرفیس په ترو باندې څنګه کیږي کنفیګر کیږي په هر انټرفیس باندې جلا جلا ترتیب شوی دی ویلان صحیح ده مطلب ویلان 10 ته موږ اړوند انټرفیس څنګه کوو اساین کوو. دویم ویلان چې دا په لیر 2 کې په لاجیکل ډول جلا لاجیکلی سیپریټډ ان هوست ات لیر 2. عموما دا ویلان چې د موږ سره دغه ان هوست څنګه کیږي په لیر 2 کې دا څنګه کیږي بیالې جلا کوي او همدارس سویچ چې د نشي فارورډ کولای دغه ټرافیک ډایرکټ د ان هوست ترمنځ په ډیفرنٹ ویلان کې صحیح ده کله چې ویلان ډیفرنٹ ووسی نو دغه سویچ چې د دغه پیکټ ډایرکټ د دې ترمنځ دغه پیکټ نشي فارورډ کولای. دلته تاسو وینئ په ویلان انجینیرینګ ډپارټمنټ کې او همداراز دغه سویچ ته وګورئ د سویچ انټرفیس از د R1 د فاست ایترنیټ 0/1 د منځني HR ډپارټمنټ لپاره د R1 د R لپاره انټرفیس دی چې د هغې R1 فاست ایترنیټ 0/1 د انجینیرینګ ډپارټمنټ لپاره چې د راوټر سره د هغې R1 د کیبل کنیکټ د هغې لپاره فاست ایترنیټ 0/3 0/0 نه تر 0/6 پورې او همداراز د HR ډپارټمنټ لپاره فاست ایترنیټ 0/6 نه تر 0/7 پورې او همداراز د سیلز ډپارټمنټ لپاره د فاست ایترنیټ 0/ د سیشن 9 نه تر 0/11 پورې انټرفیس په دې کې کنفیګر شوی دی. نو راځو اوس لولو چې ویلان کنفیګریشن څنګه کولی شو ویلان کنفیګر کړو. که چیرته موږ تاسې ویلان نه کنفیګر کړی او موږ راوټر ته ولیکو چې شو ویلان بریف نو موږ ته به دغه ساحه وښیي ورته ولیکو چې ویلان بریف د دې لپاره استعمالیږي چې دغه ویلان حالات څنګه کې موږ ته وښیي چې ویلان په کوم حالات کې دی کوم انټرفیس ورته اساین دي او کوم نه دی اساین. نو دا موږ ته دغه ډیفالت ویلان وښیي دغه یو چې دی موږ سره ډیفالت ویلان دی او د دې سټیټس عموما اکټیو وي صحیح ده دا چې د موږ سره ډیفالت مطلب له اوله نه چې کله دغه ډیوایسز جوړیږي په دې کې دا څنګه وي کنفیګر وي او بل چې د موږ سره لاندې د 102 نه تر 105 پورې ویلانس دي صحیح ده چې اف ډي ډي آی په نوم د ټوکن دی او همدارس اف ډي ډي آی نت دی همدغه سټرنټ په نوم یو څه ویلانس دي چې دا اوس وخت کې دا نه کارول کیږي دا اولډ ټیکنالوژیز دي که چیرته تاسو وغواړئ په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ نو کولی شئ له ګوګل څخه استفاده وکړئ. ویلان کنفیګریشن اوس غواړو دغه انټرفیس چې مخکې مې تاسو ته یادوري وکړه هغه دغه ویلان ته څنګه کړو ویلان ته څنګه کولی شو چې اساین کړو. انټرفیس رینج فاست ایترنیټ 0/4 نه تر 6 پورې په دې اړه مخکې تاسو ته یادونه کړې ده دا ورته موږ د دې لپاره په نښه کوو چې دغه انټرفیس د 4 نه تر 6 پورې موږ ویلان ته اساین کړو صحیح ده مطلب ورته انتخاب کړو. به دویم کمانډ تاسو وینئ چې سویچ پورټ موډ اکسس دلته لیدا یادونه شوې ده د سویچ پورټ صحیح ده موږ سره په سویچینګ کې دوه ډوله پورټونه دي چې یو موږ سره سویچ پورټ دی او بل ټرانک پورټ دی صحیح ده سویچ پورټ هغه پورټ دی چې یو سنگل ویلان پورې اړه ولري صحیح ده او د R1 د کمپیوټر سره یو سره کنیکټ وي صحیح ده یا ان یوزولی کنیکټ ټو ا سنگل هوست لایک ا PCs R1 د کمپیوټر سره کنیکټ وي مطلب یو کمپیوټر د یو سویچ له یو پورټ سره کنیکټ نو دغه سویچ ته موږ څه شي دغه سویچ دغه پورټ ته موږ سویچ پورټ وایو بل چې د موږ سره ټرانک پورټ دی سویچ پورټ which carry multiple VLANs or call it trunk port
کله چې موږ وغواړو د ملټیپل ویلینز ترمنځ کمیونیکیشن وکړو دلته به موږ له ټرنک څخه استفاده کوو دغه پورټ ته موږ بیا ټرنک پورټ وایو د ټرنک پورټ په هکله موږ په راتلونکي ویډیوګانو کې انشاءالله پوره بحث وکړو صحیح ده دویم کمانډ دغه سویچ پورټ موډ اکسس نه مطلب دا دی چې دغه 4 نه تر 6 پورې کوم دغه چې دي انټرفیسز دي دغه موږ د سویچ پورټ ته اکسس کړه او بل کمانډ سویچ پورټ اکسس ویلان 10 دا د دې مطلب دا دی چې دغه سویچ پورټ چې څومره دي 4 نه تر 6 پورې دا موږ ویلان 10 ته واچوله ښه انټرفیس رینج فاصله د نت 0/1 تر 8 پورې چې کوم د ایچ آر ډپارټمنټ صحیح ده دا ورته موږ انتخاب کړو ورته ویل چې دا سویچ پورټ ته واچوه او به دغه پورټونه ویلان 10 کې واچوه دغه انټرفیس ویلان 10 ته اساین کړه صحیح ده او بل چې د موږ سره د ویلان 30 یا د 10 نم آی ډي لرونکی ویلان جوړو چې انټرفیس رینج فاصله د نت 0/9 نه تر 11 پورې ده دغه انټرفیس مطلب دغه ویلان ته اساین کا او سویچ پورټ موډ ته هم اساین کړه او دغه کمانډ په تر باندې دا موږ څنګه کړو مخکې وړو ښه کله چې موږ تاسو دغه کار تر سره کړو نو موږ تاسو به ورته ولیکو چې ډو شو ویلان بریف کله چې مو دا ورته ولیکل نو دای نه دلته به تاسو ته دغه ویلان وښایي چې ویلان 10 موږ کنفیګر کړه او د دې اړوند انټرفیس تاسو وینئ چې فاصله د نت 0/4 نه تر 6 پورې دې ته موږ څنګه کړه اساین کړه او همدارس ویلان 20 تاسو وینئ چې د دې سټیټس اکټیو ده او د ووم او اتم انټرفیس دې ته موږ څنګه کړه اساین کړه او همدارس د شم ویلان تاسو وینئ چې د 9 نه تر 11 پورې پورټونه دې ته موږ څنګه کړه اساین کړه صحیح ده اوس راځو دغه موږ اتوماتیکلی دا انټرفیسز ورته تشي ته ویلان 10 20 او 30 ته اتوماتیک دا جوړ هم شو او ورته اساین مو هم کړه خو مینوالي څنګه کولی شو چې دغه ویلان جوړ کړو صحیح ده موږ دلته خاص داسې چل وکړو په دغه تیر کنفیګریشن کې چې ویلان ته مو انټرفیسز اساین کړه داسې مو نه ویل دا ویلان موږ ته جوړ کړه ډایرکټ هم انټرفیسز ورته اساین کړه پورټونه ورته اساین کړه صحیح ده اوس څنګه کولی شو دغه مینوال څنګه کړو جوړ کړو د مینوال جوړولو لپاره موږ دلته چې لیکو ویلان 10 به ولیکي او که غواړئ چې رینیم یې هم کړئ نو ویلان 10 به ولیکي مطلب ویلان لس او نیم ورته چې ورکړه انجینیرینګ صحیح ده هلته خو ګوره نوم نه و نوم په ځای چې لیکلی ویلان 0010 صحیح ده ویلان 0020 ویلان 0030 صحیح ده دا یې نوم و ویلان 11 ویلان 1 مطلب او ویلان 2 او ویلان 3 صحیح ده دا د دې نوم اوس کو غواړو چې دا رینیم کړو نو نیم ورته خاص ولیکه انجینیرینګ ویلان 20 بیا نیم ولیکه ایچ آر ویلان 30 نیم ولیکه سیلز ښه this is the command creates a VLAN دا داسې یو کمانډ دی چې ویلان 10 چې د دې په واسطه مونه ویلان او د هغې نه وروسته چارې یو آی ډي ته د ویلان له ورکوي صحیح ده چې د دې په واسطه کمانډ دغه ویلان څنګه کېږي جوړېږي خو په دې ځای کې موږ الریډي څه شی دی دغه ویلان جوړ کړی دی صحیح ده اتوماتیکلی کریټډ when we assigned in the interfaces صحیح ده اتوماتیکلی موږ دغه ویلان جوړ کړی دی کله چې موږ انټرفیسز د دغه ته اساین کولی ویلان ته کله چې موږ دغه ویلان ته انټرفیسز اساین کولی نو موږ اتومات دغه ویلان څنګه جوړ کړو ښه کله چې موږ ورته نوم ورکړو نو بیا د ویلان ته او بیا موږ ولیکل چې ډو شو ویلان بریف نو دلته به لاندې داسې ویلی چې ویلان 10 نوم انجینیرینګ دی او دغې اړوند انټرفیس چې موږ ورته پورټونه اساین کړي دي ویلان 20 نوم ایچ آر دی او د ویلان 30 نوم سیلز دی ښه که چېرته اوس زه غواړم چې په انجینیرینګ ډپارټمنټ کې د پی سی 1 نه یو براډکاسټ پیکټ سینډ کړم صحیح ده کله چې دا ما سینډ کړه او په دې کې ویلان الریډي کنفیګر شوی دی نو دا به نورو ته څنګه کېږي نه براډکاسټ کېږي صحیح ده نور به ځان سره نه کنفیوز کوي او همداراز په د پی سی 2 څخه هم که چېرته دغه براډکاسټ فریم زه سینډ کړم نو دا به نور ډیوایسز نور اړوند ډپارټمنټونه ځان سره څنګه کېږي نه متاثره کوي ښه دا د ویلان اړونده بیسیک موضوعات په نورو لیکچر کې هم د ویلان په هکله موږ تاسو ته غږیږو ویلان په هکله مور خطا کېږي انشاءالله ډېره مهمه موضوع هم ده د سویچینګ ډېره مهم موضوع ویلان دی په دغه موضوعات چې مې دلته اوس درته په سکرین شاټس کې اچولي او ځینې موضوعات مې تاسو ته په دغه ډیاګرامونو کې تشریح کړه په راتلونکي لیکچر کې را سره تم اوسئ دا درته په پیکټ ریسر کې عملي ډیمو کوم صحیح ده راځو کویز ښه کویز لزو کویز کوېشن نمبر 1 په دې شپه کې ډیاګرام کې څو د براډکاسټ ډومینونه ښودل شوي دي نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ نو دلته موږ سره څلور د براډکاسټ ډومینز څنګه دي ښودل شوي دي
ها کوېسچن نمبر 2 په دې شبکې ډیاګرام کې څو د براډکاسټ ډومینونه ښودل شوي دي نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ نو سم ځواب موږ سره هغه په دغه ځای کې موږ سره 15 د براډکاسټ ډومین څنګه دي ښودل شوي دي ښه که پی سي 3 یو براډکاسټ پیغام واستوي نو څومره وسایل به یې ترلاسه کړي کله چې ویلین ګوره کنفیګر شوی ښه نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ نو ځواب په دې ډول دی چې دغه درې ډیوایسز به څنګه کې ترلاسه کړي چې یو راوټر دی بل البته دوه ډیوایسز چې یو راوټر دی او بل چې دی اړوند دی چې ار یو پی سي دی ځکه په دې کې موږ ویلین کنفیګر کړی دی چې هغې ته ویلین 20 وایي کوېسچن نمبر 4 د سیسکو سویچ باندې ډیفالټ ویلین کوم یو دی اول ویلین 0 ویلین 10 ویلین 1 ویلین 100 نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ نو سم ځواب موږ سره هغه ویلین 1 دی ښه کوېسچن نمبر 5 کوم ډول ویلین د څو ویلینز لپاره ټرافیک انتقالوي اول اکسس ویلین دویم ټرنک ویلین دریم وایس ویلین او څلورم نیټیف ویلین نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ نو سم ځواب موږ سره هغه ټرنک ویلین دی نو ډیره مننه چې زموږ لیکچر مو تر دې ځایه تعقیب کړ کوشش وکړئ چې د زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ کمنټ پرې پرېږدئ او همداراز ویډیو له اړوند پښتنو خویندو او ورونو سره شیر کړئ نو په بل راتلونکي لیکچر کې چې زادل سعادت له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مو په لازال رب سپارم په دعاګانو کې مو یاد ساتئ الله حافظ